حضرت فاطمه رضی الله عنها څونه حیا ناکه وه چې د خپل پلار سره خبرې نه شوې کول. نبی علیه السلام چې په سفر ته دی کربلا او چې سفر نه به راغی بیا به دې کره ننوت، دې به ورسره خبرې نه شوې کول. یو ځل حضرت علي صاحب ولېږله وی لاړ شه پلار له دې غلامان راغلي دي عمره یې ترې وغواړه. دا غریبه مجبوره شو چې راله نبي علیه السلام کور کې نو عایشې بیبي ته سوال جواب پرېښود چې کور ته لاړه ماښامې شو ماسخوتنې نبي علیه السلام چې راغی عایشې بیبي وتاله وې زر وکره ورغی بچې ته راغلی وې او څنګه راغلی وې دې سترګې ښکته کړې غږ یې نه شو کولی. ګوره پلار ته او بیا د لور حیا سترګې ښکته کړې غږ یې ونه کړی شو. علي صاحب ورته وایي الله رسوله دا ما در لېږلې وه. چېرې دې را لېږلې وه؟ وی ما ته پته ولګېده چې تا له چا مریان را لېږلي دي. نو دا فاطمه په خپله جاروی وجود او جامې د خاورو ډکې او اس ته ګیا په خپله پرې کوي او اچوي ورته او میچنم په خپله تاوی نو په لاسو کې غوټې پیدا شوي دي او زما د دې یو بستره ده هم د څاروي سرمن ده دروازې پې څاروي ته ګیا چې و د شپې پې سملو. نو ما دا درو لېږله چې ورشه که نبي علیه السلام یو مرئي دله درکړي دې سره به په کار کې لږ اسانتیا پیدا شي. وایه که بل پلار وې څه به یې کړي. نن سبا نه پلاران د بچو دپاره څومره حرام او څومره څه نه کوي. نبي علیه السلام ته څونه ګرانه او څونه محبوبه وه. وی بچي د خادم او د غلام نه یو ښه شی درته ونښې بابا وښایه. وی چې سملي 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه چې په دنیا کې زه خادم درکم ته به پې خوشحاله شي او چې دا کلمات وې نو په آخرت کې به دومره الله خوشحالي درکړي چې د هغه خادم د خوشحالۍ نه به زیات وي. وی د بدر یتیمانان زیات محتاج لري چې د مریانه غیله ورکم او ډېره حیا ناکه وه بار به نه وته او چې وته به چې د پلار کره راتله تاریخ لیکي دومره غټ پړونې به یې په سر و چې په ځمکه به ورپسې راښکې شو. دې نه اندازه ولګوې چې یو ځل کور کې ناسته را میاشت راښکاره شوه د لومبۍ یا د دویمې شپې. نبي علیه السلام مبارک ورته راغی فاطمې میاشتې لیدې ده؟ وی نه بابا. وی ولې دې نه ده لیدې تا میاشت ته نه دي کتلې؟ وی بابا نه زه ورته نه ګورم زه به ورته 3-4 ورځې پس ګورم. بچې ولې؟ نو که ستاسو خیال نو د لومبۍ او د دویمې او درېمې د میاشت هر سړی ګوري. خلک ګوري هلکه د لومبۍ ده هلکه د دویمې شوه هلکه د درېمې شوه او مسنون هم دي میاشت ته کتل. حدیث پاک کې راځي چې څوک میاشت راوخېږي ورته وګورئ او دعا وکړئ اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربک الله. دا سوال وکړئ د الله نه چې خدای دا میاشت په سلامتیا او په ایمان او په اسلام په ما تېره کړي. میاشت یې زما او ستا رب یو دی چې هغه الله دی. نو میاشت ته کتل سنت دی واسې بغیر سنت هم خلک ورته ګوري. د سنت په نیت ورته ګورئ چې ثواب هم کېږي. نو وی ولې ورته ته نه ګورې؟ بابا زه خو د دویمې درېمې لومبۍ شپې میاشت ته نه ګورم. ولې بچي؟ وی دې وخت کې ورته ټول خلک ګوري نو چې دا خلکو نظر هم په دې میاشت دي او زما هم ورته نظر شي نو په دې میاشت کې زما نظر د غیر محرم د پردو سړو سره زما په دې میاشت کې نظر یو دی کېږي. نو څه ګناه نه ده؟ که څوک دې دیوال ته ګوري سړی هم ګوري او ښځه هم ګوري دې کې څه دي؟ دا څه ګناه نه ده. خو دې میاشت ته زما هم نظري او دې وخت کې ورته پردي سړی هم ګوري نو د پردو سړو او زما نظر په دې میاشت یو ځای کېږي ځکه ورته نه ګورم. دومره حیا ناکه. او چې کله مړه کېده دا زمونږ د ښځو په د جنازه باندې دا ډولی چې ورته مونږ وایو دا لرګي پې پروت دي او د پاسه پې څادر پروت دي دا د دې حکم و. لومبۍ ایجاد یې دې کړی دی. وی ما له یو څو څانګې د کجورو یو ځای کې او په دې طریقې یو ځای کې زما په جنازه د پاسه به اچوي چې زما وجود سره کم څادر جنګېږي چې د چا نظر پرې ونه لګي. نو یو روایت کې راځي چې د قیامت پر ورځ نبي علیه السلام ډېر زیات خوشحاله و په دې خبره چې زما لور څومره حیاداره ده سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ښځو سرداره ده. وی د قیامت پر ورځ یو روایت کې راځي چې دا کله جنت ته داخلیږي نو غیبي اواز به فرشته کوي چې ای مسلمانانو د محشر خپل نظرونه ښکته کې د نبي علیه السلام کشره لور فاطمه جنت ته روانه ده. دنیا کې هم پرده خوښه وه چې قیامت کې هم پرده کې جنت ته لاړه شي. خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي. څومره بې حیا یو مونږ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل ولاړو یو سړی د حمام نه راووت او د هغه سړي د عورت ښکارېده دا پتونان یې ښکارېدل نیکرې چولې نو لاندې باندې ښکارېده هغه سخت عورت یې پټ و خو پتونان او دا نوم یې ښکارېده. امام صاحب زر سترګې پټې کړې
مخې واړه او سترګې پټې کړې سړی خو پېښ شو چې راغی امام صاحب ته وایي وی نعمان د امام صاحب نوم نعمانو وی نعمانه د کله نه ړوند شوی هسې طنز یې پرې وکړو نعمانه د کله نه ړوند شوی وی چې د کله نه خدای ته بې حیا کړی چې د کله نه ته خدای بې حیا کړو نو سترګې به بزرګانو پټولې علماو به سترګې پټولې نن چې ښځه مونږ بې حیا وي نو څه خو هغه بې حیا ده بې غیرته ده نو څه ورسره مونږ ځان بې غیرته کړو مونږ هم ورته ګورو داسې ده که نه افسوس مال راشي قسم دی مولانا شاه عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه لیکلی دي شاه عبدالحق دهلوي وی په هندوستان کې دهلی علاقه کې یو ځل قات راغی باران نه کېده نو د باران د نه کېدو طریقه دا ده چې مسلمانان د کلي نه بار وځي او الله ته وجعل وسوالو کې صلات استسقا یا دعا استسقا وی خلق مسلمانان چې څومره د مسلمانانو هلته خو هندوان او سیکان هم شته په جوماتونو کې اعلان وشو چې خدای مو بخا پلانکي میدان ته بار روځئ چې د استسقا دعا وکړو چې الله باران وکړي ځکه چې قحط و نو داسې قحط و چې اوبه هم ختمې شوې په کویانو کې ګیاګانې هم د سارو ختمې شوې او رزق د مسلمانانو هم ختم شو ټول خلک ووتل الله ته چغې ووهلې دعاګانې وکړې او د شریعت دا حکم دی چې کله قات سخت سي نو بار وځئ وایي ماشومان او ښځې مباسئ او څاروي مباسئ ماشومان د ښځو نه جدا کې او څاروو نه بچي جدا کې نو دا څاري به خپلو بچو پسې چغې وایي او ماشومان به میندو پسې چغې وایي او عام بالغان به الله ته چغې وایي او چغه به جوړه شي الله به باران وکړي شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه فرمایي دقه کیفیت جوړ شو او ټولو خلکو چغې والې باران ونه شو سار له بیا خلک ووتل بیا چغې والې باران نه کېږي په درېیمه ورځ بیا خلک ووتل اوریه د رشته نه او نه د باران څه اندازه شته او سخته ګرمي یو الک روان دی او په اوښه باندې ورسره یو بنیادم روان دی چا نه یې تپوس وکړه دا خلک سره دا دومره جلوس جلسه جوړه شوې ده وروتې دی وی دا خو باران نه کېږي نو دا مسلمانان روتې دي سویم ورځ شو چې روزانه روزي واپس دي او دی خدای ته جاړې او چغې وایي خو باران نه کېږي وی ښه ودرېږه مال یو چل لاجوس په باران وشي دی په لاره مسافر روان اخواته لار او قبلې ته یې مخ کړې او څه دعا یې وکړله او چې څنګه یې دعا وکړه او لاس یې ښکته کړ وریځ راله او ګلز ګلوز شروع شو دونه باران وشو چې خلک کور ته نوتلې چې میدانونه لامده شو چې کوم علما په دې مجلس کې وو هغې ویل لکه دا باران څنګه وی دا ستاسو په استسقا نه دی شوی هغه سړی ګورې هغه په اوښ باندې چې روان دی دې سړي دا چل وکړو علماو پسې ورله لکه دا کومه دعا دی ولسته مونږ خو څو ورځې روځو او چغې وو او باران نه کېږي او دا تاسو وایي دا دعا مونږ ته وښایه که نه دا خو ضرورت پېښېږي او ته وایي ما خو څه خاص دعا نه ده کړې وی هر څه چې دی وایي مونږ ته یې ووایه وی ګوره داسې کار دی چې په دې اوښ دا کومه ښځه ناسته ده په څادر کې تاسو ته خو یو پڼ ښکاري یو بار درته ښکاري دا زما مور ده دا ډېره حیاناکه ده او ډېره پردهداره ده او زما د پلار نه د خپل خاوند نه او زما نه او د خپل پلار او مور نه ما سوا د دې سترګو پردې سړی نه دی لیدلی او نه د دې جامه پردي سړي لیدلی ده وجود خو څه کې چې د دې په جامه هم د پردي سړي نظر نه دی لګېدلی دونه ځان پټ ساتي دونه په حیا کې ځان ساتي او زه چې بار چې ته بوزم د ضرورت لپاره نو په دا اوښ مې دغسې سوره کړي چې تاسو پې ګمان به د پڼ کوئ چې دا څوک بار په دې اوښ د پاسه پروت دی بلا جامې مې پې د پاسه او څادرونه بار کړي نو چې زه پوه شوم چې باران خو نه کېږي نو زه ورلم نو ما د دې خپلې مور د څادر پلو ونیوه ما وی یا الله د دې مور په خاطر د نه سوال کومه چې دې چرته هم پردې سړی نه دی لیدلی او ردی وجود خو څه کې ردی پجامه چرته د پردي سړي نظر نه دی لګېدلی خدای د دې مور د دې پلو د خاطره په دې مخلوق باران وکړي نو ما لا د هغې پلو لمن نه وپرېښه چې رب العالمین باران وکړه د مسلمان په حیا الله ډېر خوشحالېږي ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي شعبة من الایمان چې د ایمان لویه شعبه او په بې حیایۍ رب العالمین ډېر سخت خفه کېږي بې حیایي خطرناک شی پخوا زمونږ په دې وطن کې څونه غټه حیا به وه شته دی اوس هغه د ټوپۍ والا برقې ځای که نه اوس ما ته وښایه چې نشته غټه ټوپۍ به یې وه غټه برقه به وه او ښځې چې د کور نه بار بتلې نو هغه د ټوپۍ برقه به یې په سر وه اوس چې بعضې ځایونو کې د جینکو دا مدرسې جوړې شوي دي نو هغې دا برقې په سر نو دې خلکو ته ناشنا لګي لومبیا لومبیا چې دغه برقې به چې د جینکو په سر هم په دې کلي کې خلکو ویله کوي چې ته دهشتګرد دي پکې
په خلکو ناشنا لګېږي. چا وایي دا پکې څه دي او یاد مې دي، زما یاد دی د مشرانو به مې یادي پټه په پړونو کې ناسته وه، اوس خو سودکي کې مخکې یو بل ته ګوري. دا ټیک ده بلکل. کوچوان به په هغه پیدان ولاړو په سیټ په هم نه کېناستې. اوس په ټانګه کې کوچوان او بل او بل او جنکۍ او بل سره ملا مږي غټ څادر به شاته ته و. دا زمونږ حیا وه. څه شوه هغه حیا؟ هغه ته برقه څه شوه؟ هغه حیا څه شوه؟ هغه قصې کوم خوا لاړې؟ ولې هغه مسلمانانو موږ نه یوسو. هغه د مسلمانانو ښځې و زمونږ د کافرو ښځې دي، دا د مسلمانانو ښځې دي که نه. د پلار مخکې به قسم دی چا سګرټ نسته، نسوار به یې نه اچول. نسوار به خلکو استعمال زیات و، خو د پلار مخکې به یې نه اچول، اخوا به ته نسوار به یې چول. سګرټ چې به چا څکه چیلم سوال نه پیدا کوي چې په حجره کې به چیلم د مشر مخکې د پلار مخکې چا څکه. داسې ده که نه؟ اوس ولګئ او تیلې ورکړې او کشت یې راکاږي، بابا ها راکاږه په هغې مسکي. او سګرټ د خر بچی راوړه که نه یو لوخړه، ها بابا والا هلکه پلانکي یو چونډی راوړه که نه، خپل زوی ته وایي ها بابا واخله. دا حل شو. دې ودونو کې به دا ډولونه مولونه خلکو واله چې جومات به راغې ډول به یې بند کړ، وی د جومات خواله. داسې ده که نه؟ او ما ته ښه یاد دي زمونږ د کور خواله چې به راورسېدل، هلکه وی د مولوي صاحب کور دی ډول بند کړې، پول ته به راورسېدل ډنګ به یې ورکړ. او چې زیارت له به راورسېدل هلکه دا پلانکې بابا دی ښه دا ډول بند کړې. خلکو کې حیا وه، حیا ختمه شو. قصې خلاصې شو. ښځه خپله د مټه ونیسي، د ګوتې نه ونیسي او پردو سړو ته یې ښیي چې زما د ښځې دا مخ دی. لور د مټه په خپله ونیسي او بازار ته یې بوځي او خلکو ته ښیي چې دا مې لور ده. دا انصاف دی. ځکه خو د خدای په غضب او په قهر اخته یو که نه. په مالونو کې د خدای قهر، په بچو د خدای قهر، په مونږ د خدای قهر، په جوماتونو د خدای قهر، په مدرسو د خدای قهر، په موتا د خدای قهر. څوک ته بار دي؟ حیا نشته. د استاد او د مولا څونه حیا به و پکې. د استاد به څونه قدر، د امام صاحب به څونه قدر. مولا چې به غوا ساتله ګیا به خپله نه وروړه، په خپله به ګیا نه وروړه. خپل استاد به یې ورپسې منځونه به کوي، ترجمې به یې والي، او چې سوزکي ته وخېږي مخ به دې بل طرف ته واړئ چې ولې زه په ناست یم هسې نه ورسره سترګې ولګي زما په دې سیټ دې کېنن. بې حیایي زیاته شو. ښځو کې بې حیایي. موبایل چې کومو ښځو په لاس کې ونیوي، ټیک در ضرورت شی دی، یو د ضرورت لپاره یو زنانه سره موبایل وي، د دین مسله پې د بل نه معلومات کوي، رور سره پې خبرې کوي، زوی سره پې خبرې کوي، نو دا ضرورت دی دې زمانه کې داسې به ورته ووایي. لیکن فساد یې څومره زیات دی او د کیمرو موبایل ته څه ضرورت دی د هلکانو د جنکو سره. ما اورېدلي دي یو بل له تصویرونه بېلېږي. دا څومره ګناه ده، څومره غټه بې حیایي ده. مور پلار نه په خپله علي ځان له مور پلار څه کې مور پلار ما خو چې دا بې غیرتي پرې مور او پلار پیدا کړه او په خپله لګیا دي بې غیرته شو. خلکو کې بې غیرتي پیدا شو. الله دې مونږ کې غیرت او حیا پیدا کړي. حیا نشته. په هندوستان کې یو سړی و، زمونږ د علما لیکي چې په مشکي بابا مشهور. مشک چې دي نو دا یو خوشبویي ده، مشک قیمتي خوشبویي. نن سبا علما په خیال چې په 10-12 روپۍ تولم نه ملاویږي، د سرو زرو نه ګران دي. هغه ته به خلکو مشکي بابا وي او هر وخت به خوشبویي تله. خلکو به ویل لکه مشکي بابا مشک پورې کړي دي او دومره مشکې پورې کړي دي چې په لاره ځي نو دا علاقه د ډوجې د روښانه ده. مشکي بابا چاته یو ځل تپوس وکړو لکه مشکي بابا یو خدای تپوس کو چې دا خوشبویي در کوم ځای پیدا کړې. هغه دا عطار مونږ ته مخایه کړي چې مونږ ته دا عطر والو او هر وخت دا مشک پورې کړي. دا خو ډېر ګران کار دا دونه پیسې ده کمې پیدا کړې. هغه ما خو مشک نه پورې کړی. وایي دا ټوله خوشبویي چې په کومه لار لاړ شي ټوله لار د خوشبویۍ ډکوي. یو مولوي صاحب تنګ کړه هغه ته وایي هلته ته وایم خو چاته به نه وی. وایي وایه وایي چې نوجوان وم ځوان وم ما له خدای ښه ځواني را کړې وه ښه شته. وایي په لاره راتلم یو ځل په یو لاره تېرېدم یو بوډۍ ښځه راته ولاړه وه. وایي یو بوډۍ ښځه ما ته چې یاره لږ ودرېږه. وایي ودرېدم. یاره وایي ته داسې ښه ځوان راته ښکارې او زمونږ په دې کور کې یو مریض دی، نو که یو پوټې رالی او زمونږ په دې مریض دی او چپ نارې کړي او دم دې پرې واچو نو دا به ستا غټه مهرباني. وایي مې چې ما له خو دم نه راځي، دا بوډۍ ښځه ده، د دې تسلي د ور بشم یو ټکي صورت فاتحه به ویم بس دم به کم پرې. وایي چې په دروازه ورننوتم بوډۍ هم پوره
چلبازه وه. دا بعضې بوډیګانې ښځې پوره چلباز دي. په دې ودونو کې هم خیال ني، خپې د کونډو پورې سرې کړي او لاسونه یې تر مری پورې سرې کړي او سه به دا ګډېږي به، یو خوا لاسونه وو بل خوا لاسونه وو، خوله کې به یې غاښونه ني، دا جورابه خوله به یې نیولي او غرز او غروز یې جوړ کړي او په 3 ورځې انګور پسې بیا ډنګ راغېشتي او هغه انګور هم ورپسې ډنګ راغېشتي. ودرېږه چې اوس دې برابره کړ. پرون ګډېدې په ځان نه پوهېدې، لوی نخرې جوړې کړ، حقه انګور صوباله ورته بیا نیولي. نو بوډۍ ښځې هم چلبازي چې کور ته څنګه هلک ور دننه کړ، وایي چې بوډۍ دننه شم کور ته دننه شم چې دا مریض دې زه یو چوپ وکړم نو څوک به پلار به نه جوړې، زوی به نه، خاوند به نه جوړې. وایي بوډۍ دروازه را پسې بنده کړه او جرندی واچول. خدای چې دا د جرندی سینګ چې مې وکتل یو پیغله جینۍ په کور کې ولاړه. پیغله جینۍ وایي چې یو خوا بل خوا مه ګوره، دا مونږ په چل لا دننه کړې، ته په دې لاره تېرېږې را تېرېږې نو زما خوښ شوي او نن دې پرېږدم نه زما خوښه به کې نن. او که دې کشو که نو چغ عوام دی خلکو ته چې راچې سړی را ننوتلی او زما یای دي شرموم دی. خدای اوس که ال وې او چغه وې نو د جینۍ خبره منلي کېږي او زما خو نه منلي کېږي. او که ال نه وې دا جینۍ در باندې دا ګناه کوي دا خو ته غټ مجرم شي. ګوره حیاناک حیا ته ګوره که نه. اوس په دې کې څوک زړه کې اوس چې چا کې حیا وي قسم دې الله دې ساتي. زړه کې مې یو سوچ راغی، وایي ما هغه جینۍ ته وایي چې زه بس ډېره ښه ده چې ستا سینګ خوښه یې هغسې به کوو، خو دا دی چې ما له اودس ماتې راغلی دی نو ټټی راته وښایه چې لږ اودس مات کړم، چې ځان لږ برابر کړم اودس مات کړم، بیا چې ستا څه خوئ وایي هغې وایي چې ډېره ښه ده. هم خوشحاله شوه، دا مخامخ ټټی را دلته کې اودس مات کړه. وایي ټټی ته ننوتم او چې کوم اودس ماتې مې وکړه مې ټول په ځان ومږم چې راشه دې نه بغیر په بله طریقه خلاصېږې نه. که چغې وې او څه خو دا در باندې الزام لګوي په خلکو دې سم ډبئ، لا خلک به دې مړم کي، بدنام بم شي، پرېږدي دې هم نه. او که ګنې ګناه د باندې کوي هغه اودس ماتې مې هغه واړه به لوی به ټول راواخېستل او په مخ او په لاسونو په ځان مې ومږل او په جامو باندې چې باد سر وته ښځې ورته وکتل وایي دا خو پاګل دی. وایي را دې خوا شه اوسه ښځه ترې منډې کړې وایي دا څه کې ته خو لیونې که روغې. دروازې راته کولاو کړه راو تښتېدم. وایي چې راو تښتېدم جومات ته ننوتم په غسلخانه کې مې ولمبل چې خدایه بس په دې چل مې ځان بچ کړ دا ښځې نه او جامې مې ځان له ووینځلې او اقه ځان مې پاک او جامې مې ووینځلې. وایي د اقې وخت نه زما د وجود او د جامو نه دقه د مشکو خوشبویي روانه د بوډا شو مو دا خوشبویي تېزي خلکو به ورته مشکي بابا وي. حیا چې کې الله به د حفاظت کوي، حیا چې کې الله به د ساتي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. قرآن شریف کې الله وایي چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړئ، پردو ښځو ته مه ګورئ. او د ښځو متعلق څه فرمایي؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ښځو ته هم ووایه چې سړو ته نه ګوري نظرونه ښکته کړي. نن ښځې چې په لاره دي څه کوي؟ هغه نخرې کوي چې که هلکان ورته نه هم ګوري نو ګوري به ورته. نبي علیه السلام مبارک فرمایي اخره زمانه کې داسې ښځې به پیدا شي نرۍ جامې به یې اغوستي، کاسیاتن عاریاتن جامې به یې اغوستې او بربنډې به نو صحابه به وایي دا بلا څنګه جامې وي نیمې به یې اغوستي نو. مایلاتن ممیلاتن سړو ته به ځان مایل کوي، سړي به ځان ته را مایل کوي. او چې په لاره ځي رؤوسهن کاسنمة البخت، عربو کې یو قسم وخان دي لوړ قباني او قبې یو طرف ته داسې راکوږي نو په لاره چې دي د ناز او د مکیز نه دا سر پرې بل طرف کوږ وړي. ورپسې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا زناکارې ښځې د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده. بې حیایي داسې شی خطرناک. زموږ وطن خو ګزاره کوي ورشه د پنجاب ته د اسلام آباد ته لغونې ورنږدې شه، کراچۍ ته لاړ شه پته به راته ولګي او بیا بار ملکونو ته لاړ شه. چې کوم وطن او کوم ملک کې ما یو ځل یو ملګري نه واورېدل د سویډن قصه یې راته کول. سویډن دی دغه سره خوا کې یو ملک ده برطانیې سره او ډېر مالدار ملک دی، ډېر زیات مالدار. دومره مالدار ملک دی چې د هغې نه مالدار ملک بل نشته ده یورپ پرې ملکونو کې. هغې کې کم الکه اسم ناستي نو حکومت ولا په زرګونو تنخواه ورکوي، د ډوډۍ کمی پکې نشته، د جامې کمی پکې نشته، چا کور نه حکومت ولا کور ورکوي. هغې په خپله وایي که مونږ اسم آمدن او تجارتونه اونکو نو مونږ سره او دا خلک لاس پخپه کینې او خوري او سکي اسم نه کوي نو مونږ سره دومره پیسه پرته ده چې زمونږ په هغه پیسه په سوونو کاله زمونږ د قوم ګزاره کېږي. دومره مالدار ملک دی. بې حیایي پکې څومره ده؟ دومره بې حیایي ده چې مکمل پکې ازادي ده. که څوک جامه اغوندي او که نه اغوندي، که سړی اغوندي او که نه، که څوک بربند ګرځي او که څوک جامه کي، دا مکمل ازادي ده، مکمل ازادي.
چې څوک د سړک او د لارې په خوا لکه د حیواناتو څه کوي نو پابندي پې نشته، د سرکار د طرف نه پابندي نشته، نو خلک په لکه وي چې دا خو هلکه خوشحاله ژوند شو کنه، ډوډۍ ډېره، چای ډېره، شربت ډېر، بغیر د امن نه تنخوا ملاویږي، بغیر د شراب ملاویږي، او قسم خوراکونه او ښځو ته هلکانو ولکانو ته سړي، او چې څه خوښی نو کوي به، دا خو د خوشحالۍ ژوند دی. لیکن ما په خپل یو رساله کتله چې په هغه ملک کې 50% 75% ښځې طلاقې شوي ګرځي، 50% ښځې. او په دنیا کې 3 نمبر ملک دی چې خلک ځان وجني، ځان ته تیزندی واچي، ځان مړ کړي، تماچه راوایي، ځان پیولي. دا ولې ازادي پکې ډېره ده. کومه لږ چې کومه ښځی بله وویني به طلاق ورکړي، ولې ازادي ده پکې. هغې خوښه ني د هغې نه بله خوښه وویني طلاق ورکړي، هغې خوښه ني د هغې نه بله خوښه وویني هغې له طلاق ورکړي. هغه جنۍ چې کومه لږ سره ده او د هغې نه خشتا لږ وویني ما پرېږدوه، بل سره نکاح وکړي. هغه بله چې د هغې نه خشته بل چا سره یارانه شي، دروازې 2-3 سره یارانې، په میاشتو 4-5 سره یارانې د هلکانو جنکو بدلېږي، هلک جنۍ له طلاق او جنۍ هلک له طلاق، په مقدمې او لوی لانجې شروع. د دې وجې نه ښځې او سړي یو شان خودکشی کوي. دا به نه وي چې بې حیایۍ کې ژوند دی او پکې عزت دی او پکې خوشحالي ده. زما قسم په رب، قسم مې درته وخوړ چې د الله او د رسول په فرمان کې او په حیا کې کوم سکون او اطمینان دی، دا به بل څه کې نشته. ژوند خو د مسلمان ژوند دی. یورپ ته لاړ شئ، تاسو وګورئ داسې سړی به ښځه پیدا نه کړي د واده دپاره چې هغه پاکه ښځه او داسې ښځه به داسې هلک پیدا نه کړي په ټول یورپ کې چې هغه پاکه نه کړي. ګینه چې پیغله شوه پلار ورته دا نه شي وی چې بچی کور کښېنه، نه شي وی. که ورته وایي قانون دا دی، هغه عدالت ته دی، جي دا پلار ما تنګی، دا به نه پرېږدي. پلار به جیل کې پروت، ستا په لور څه کار، دا پیغله د خپل اختیار مالک ده. خور ته نه شي ویلی چې کور کښېنه هلکانو سره مه ګرځه، فورا عدالت ته ځي. قانون یې داسې جوړ دی. امریکې ته وګوره، لندن، دواړو ته وګوره، ابدي عدالت ته. دا زما رور دی، ما د آزاد ژوند نه منې کوي. حکومت به جیل کوي چې ستا څه کار دی خور سره. دا پابندي پې نه شي لګولی، نه په لور لګولی شي او نه په خور لګولی شي. خور دا ګرل فرینډ، دا زما جینۍ دوست ده. تاسو خبرونه ګورئ که نه. دا بوای فرینډ، دا زما لک دوست دی. یو بل سره دوستانه، لک سره جینۍ دوست او جینۍ سره لک، یو بل سره شپې، یو بل سره سفر. رور زوی پلار نشي ویلی چې بچی یا خورې دا څه کوي. دا ژوند دی، دا د عزت ژوند دی، دی د خوشحالۍ ژوند دی. ښځه خو هغه ښځه ده چې ستا ښځه ده، د بل چا نه ده. لور هغه لور ده چې ستا د پردې لاندې ده. خور هغه خور ده چې ستا د پردې لاندې ده. حیا کې چې کوم کمال دی، کمال دا په بې حیایۍ کې نشته. الله دې په مونږ کې حیا پیدا کړي. حضرت یوسف علیه السلام چې حیا وکړ، کوم دی ته الله ورسول. کله دروازه ورپسې بنده کړه، محلاتو ته به ګڼې دروازې وې، خو په بله دروازې دننه مالک یې غواړي. ډېره ښه غریب د کوینه وښکلی شو، چې د کوینه وښکلی شو نو خرڅ شو، یو په بله او بل په بله، او اخره کې عزیز مصر واغېسته. او لکه سوچ دا وکړه چې یاره زمونږ خو اولاد نشته، بچیم نشته، دا یوسف به لکه اولاد بچیان ځان سره سره او خوشتم او خوبصورت. او چې نبی علیه السلام فرمایي چې نیم حسن د ټولې دنیا الله یوسف علیه السلام له ورکړی دی، شطر الحسن په ما ولیده. نو زلیخې ورته په کې خارق پیدا شو، یو دروازه هم بنده، بلم بنده، بلم بنده، بلم بنده او بلم بنده، هېڅوک نشته. یو زلیخه ده، یو یوسف ته، یو الله دی، یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. قرآن شریف کې الله وایي دروازې، ابواب، دروازه یو نه، غلقت الباب نه، غلقت الابواب، ډېرې دروازې به ټولې بندې کړې. وقالت هيت لك، چې زه سره یم زما خبره به منې. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. زه خو ستا خاوند خو زما مالک دی کنه، زما تربیت کوي، بل الله زما رب دی او زما پالنه کړه. خپل شکل خو مال الله را کړی دی، زه به خلاف ورزي کوم. ستا د خاوند په تا لاس اچول خو ستا د خاوند بېعزتي ده، او په تا لاس اچول خو د خپل رب بېعزتي ده. دا به څنګه کېږي؟ وی نه پرېږدم دی چې ما سره به خامخا دا ګناه کوي. یوسف علیه السلام ته منډه کړي. د هغه دا خیال و چې زه دروازه به کولاو کم، منډه به کم، چې څنګه یې منډه کړې دروازې دې وتې، دروازې پسې منډه مو، دروازه ما جلنده کړې ده، بل هم جلنده ده، بل هم هېڅوک هم نشته. الله امداد کوي، چې چا کې حیا وي څوک امداد کوي؟ الله. چې دروازې له منډه کې دروازه ورته الله کولاو کړه.
چې بلې ته یې منډې کړې بله ورته الله کوله وکړه، چې بلې ته یې منډې کړې بله الله کوله وکړه. او دا زلیخه خو پوه شوه چې هلک قرآن د ګوتو بار اوزي دنیا به خبرېږي، لمنې نه یې کلک راونیوه، د زورو لګو لمنو شلې ده. خو چې دروازې نه سینګ بار شو نو د ښځې خاوند د زلیخې خاوند ولاړ دی. هو ښځه هم ویرېده چې دا څه وشو. یوسف علیه السلام هم ملامته شو چې دا به څه کېږي، خو ښځې خو مکری وي بیا که نه. او بیا داسې ښځې د داسې ښځو د فریب او د مکر نه الله مسلمان اوساتي. فورا په یوسف علیه السلام الزام ولګو، راوستلی دی هلک که نه، دا دې ما ته لاس راواچو. خدایه پاکه لاس ما ته لاس راواچو. یوسف علیه السلام وی نه صاحب دې را پسې را منډه ووالو، ما نه لاس را دغه کړ، زه ترې راوتښتېدم. نه زما داسې ښکلي خاوند دی او ده ما ته لاس راواچو. اوس به څه کېږي؟ کور کې خو بل څوک شته هم نه چې ګوی ولو کړي. و یو ماشوم بچی و، هلته کې عیسی علیه السلام مور بچ کړه، حیاناکه مور. دلته یو ماشوم بچی و، د دې د قوم نه، د یوسف علیه السلام د قوم نه نه دی چې څوک و چې د هغه پاره یې وکړله. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هغه ماشوم الله گویا که مفسرین لیکي از هغه ته وایي عزیز مصر ته وی صاحب داسې کار دی چې که کمیس د مخې نشلیدلی هلک دروغجن دی، بیا ښځه رښتونې ده، ځکه هلک پې ورته و ښځې به تې ځان بچ کړو نو مخې نه به یې کمیس ولشلول. او که کمیس د چا نشلیدلی نو بیا څوک دروغجن دی، بیا ښځه دروغجنه ده، هلک تې منډه واله، دې د شا نه نیو هغه تې منډه واله او دې نیوله شاته نه کمیس لیدلی دی. بس وی ټیک ده. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس دی ولو قتل شا نشلیدلی دی، وایي دا خو دی لږ منډه واله روانې خو د زلیخې دی، وایي دا ستاسو مکر او فریب دی. نو سړي خو وي بې غیرته که نه، پکار خو دا و چې کوټه کې ورته نیولې وي. بس څه یې ویلې نه شو، په ښځو خو سړي کمزور دی. ښځو ته څوک یو مولیان پې ګورې زورور، دا راته رښتیا وي. هلکې مولیان پې زورور په دې وي چې په کور کې دننه په پرده کې کېنوي، بال خو ورته راوځي. ما ته یو ځای یو دوکاندار وي خو چې کومې جامې وړې نو تاسو خوښېږي، زه ورته وایم دا جامې را دا راکړه، نو ما ته وایي دا یو څه چې پکې خوښې کړي، مې زه چې کوم یو څه هغه یې خوښي. وایي دا ولې وي خلک وړل نه وړل کړي دلته کې راځي، مې زمونږ هغې د بار ټوپلې لیدې نه دي، خو چې کوم یې مولې یوړی هغه یې خوښي. ښځې په حیا کې وساتئ ښه، دې کې ستاسو عزت کې ایمان هم دی پکې ایمان. نو چې ویې کتل نو هغه کې عزیز مصر کې حیا د کوم ځای نه وی یوسفه اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. یوسف را خبر بارونه کې د ما حیا به لړل شي او زلیخې په توبه وباسه بخښنه وغواړه، خو تک نیول پکار و، بخښنه وغواړه معافي وغواړه، بیا داسې ونه کړي. هغې چې ته صبرېده. اوس خو لا ډاډه شو چې دا خاوند هم راته غږ نه کوي. بیا مطالبې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ. غدار خو بیا کمزوري لري که نه، جیل ته لاړ، څو کاله جیل تېر کړل، لیکن د هغې حیا نتیجه الله یوسف علیه السلام له دا ورکړه چې واپس یې راوسته وزیر، او د وزیر نه پس بادشاه د ټول مصر بادشاه جوړ شو. زمارونو حیا د خدای زمونږ نصیب وګرځو. دی کې یو چت شی دی چې حیا چا کې شته ایمان به پکې وي، او چې حیا پکې نه ایمان به پکې نه، ایمان به نقصانی وي، ایمان به کچی، ایمان به کمزوری. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیاء شعبة من الایمان. او یوازې الله سره حیا نه ده، د الله په ذات کې به هم حیا کې چې الله زه پیدا کړم، مال روزي را کوي، مال ژوند را کړی دی، مال بچی را کړی دی، مال را کړی دی، ولې الله خفه کړم. هغه کار به نه کوي چې د الله د خفګاني، د هغه نه به هم حیا کوي. او د بنده په حق کې به هم حیا کوي. ګورې دوه حقه شو چې دا زما مشر دی، ده ته به سیټ پرېږدم، دا زما استاد دی، ده به قدر کوم، ده راته ترجمه خولی ده، سپاره خولی ده، ده ما ته مونځ خولی دی، دی د ما د پلار او د مور په ځای دی. دا ناروا خواص هم ښه نه دي، خو د پلار او د مور او د مشر مخکې به یې نه کوم. جینۍ به د مور نه حیا کوي، یو ځای به د مور او د پلار او د رور سره فلمونه نه ګوري، جینۍ هم دلته ناسته ورور هم ناست دی او فلمونه ګوري، دا حیا شوه. یو ځای به د رور سره او د پلار سره او پلار هم ناست دي، په ځان یې بړستنه چولي، مخې سترګې یې رابار کړي ټي وي ته ګوري. خدای کومې زمانې سره پاتې دا کم دور دی او کم خلک دی، هم ورته ناست دي او ښځه هم ناست دی او لون هم ناست دي او زامن هم ناست دي او یو ځای فلمونه غږېږي. دا حیا شوه. نو دا د بنده حیا شو، د پلار نه به حیا کوې، د مور نه به حیا کوې.
د خور نه به حیا کوي، خور به د رور نه حیا کوي، د پردو سړو نه به حیا کوي، بربند به نه ګرځي، پردو سړو سره بې ځایه خبرې به نه کوي. که د مسلې تپوس د پردې نه پورې غاړه تپوس د مسلې کولی شي، د بل چا په واسطه تپوس کولی شي، حیا به کوي. چې حیا درکې وه نو دا شعبه عظیمه د ایمان ده، د ایمان به دې کاملې چې نه ایمان به دې نقصاني وي. نو که چې الله په مونږ کې حیا پیدا